د ویسټ انډیز پر وړاندې افغانستان خپل لوبډلې اعلان کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر انډيز په یو خبري ناسته کې د ویسټ انډیز سره د 20 اوریزو او یو ورځنیو لوبډلې لپاره د افغانستان درې واړه لوبډلې اعلان کړي، خو د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره لا هم لوبډله نه ده اعلان شوې. دغه لوبډلو په نوملړونو کې ځوان او تجربه لرونکي لوبغاړي شامل دي چې راتلونکي میاشت به په هند کې د ویسټ انډیز په وړاندې میدان ته کوزیږي. د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده چې راشد خان لوبډل مشر، محمد نبی، حضرت الله زازی، رحمت شاه، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، نجیب الله زدران، گلبودین نائب، افسر زازی، اکرام علی خیل، مجیب الرحمن، نوین الحق، کریم جنت، شرف الدین اشرف، یمین احمدزی او اصغر پکې شامل دي. همداراز د 20 اوریزو لوبو لپاره چې کومه لوبډله اعلان شوې ده په هغه کې 14 لوبغاړي دي چې راشد خان لوبډل مشر دی، ازهر غمان، محمد نبی، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، جاوید احمدی، نجیب الله زدران، کریم جنت، گلبودین نائب، فرید ملک، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، یمین احمدزی او نوین الحق او رحمان الله ګربز پکې شامل دي. د یادولو ده چې ویسټ انډیز خپلې درې واړه لوبډلې څو ورځې مخکې اعلان کړي دي چې د افغانستان او ویسټ انډیز د افغانستان په کوربتوب کې 23 اوریزې، 3 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي. د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ به د نومبر په 4مه نیټه پیل شي. د 20 اوریزو لوبې به د نومبر په 14مه نیټه پیل شي او همداراز یوازینۍ ټیسټ لوبه به بیا د 28 نومبر نه تر اول دسمبر پورې ترسره شي. دغه ټولې لوبې د هند په لکنو ښار کې د بهارت رتنا شیری اتل بهاري واجپای اکانا لوبغالي کې ترسره کیږي.